هیله مې دا ده چې په هغه مسایلو په شرعي باندې چې دوستان علم نه لري خپل په دنیوي علم باندې بعض مسایل نه دغه کوي. یو انتحاري دی چې انتحار په اسلام کې حرام دی، مطلق حرام دی، او قرآن په هغې کې صریح آیت لري چې انتحار که څوک ځان وژني په ورځ د حشر د هغې علیحده حساب ورسره پدې کېږي، ځکه دا حق د ده نه لري چې ځان وژني. اما یو استشهادي دی. استشهادي ولې؟ او بل یو اشاره دا وشوه چې دا عربي دغه دی، دا عربي نه دی. عربان انتحار نه دی مروج کړی. اولین انتحار په سریلانکا کې شوی دی او سریلانکایانو شروع کړی دی انتحار. نو دا د اسلامي نړۍ سره کوم ربط نه لري، مګر پس له هغې نه چې استشهادي حرکات شروع شول په فلسطین کې شروع شول، فلسطینیانو سره چون لاره بنده شوله، د اسرائیل په مقابل کې څه نه شو کولی، نو د استشهادي فتوا ورکړل شوله او دا فتوا د الازهر او د ټولو علماو نه واخیستل شوله چې آیا یو انسان کولی شي د خدای په لاره کې که بله وسله ونه لري خپل وجود د الله په لاره کې قربان کړي. دا فتوا ورکړل شوه چې هو که د هغې ناموس په خطر کې، خاوره په خطر کې او بل څه ورسره نه. تاسو کتل چې په فلسطین یا په افغانستان کې زموږ تاسو سره تیاري نه وي، ټانک نه و، تیاره نه و، هېڅ شی نه و، څنګه هم کولی شو چې دفاع وکړو. د دې دفاع لپاره یو انسان حاضر شو چې زه دغه مسلې لپاره زه دغه استشهادي کوم، زه خپل ځان د الله په لاره کې خپل کوم. د استشهادي او د انتحاري یا د خودکشۍ ترمنځ لوی فرق دی. انتحار د مایوسۍ او د ناامیدۍ نه کېږي او استشهادي د شوق د خپل د دین او د وطن او د په دهې کېږي چې زه د وطن د دفاع لپاره ځم او د دې خاورې نه دفاع کوم. هغې دپاره استشهادي کېږي. که موږ تاسو دا ووایو چې دا استشهادي صحیح نه دی، زما ته یو سوال دا پیښ کېږي، موږ مجاهد هم ټکوو چې د وطن خراب کړ، موږ طالب هم ټکوو چې د وطن خراب کړ، د اجازه ورنه کړله چې وطن مخکې تللی وی. د دې معنا دا ده چې یعنې روسان چې راغلي باید موږ ورته اجازه ورکړی وی چې دوی موږ اشغال یې ساتلی وی او دوی موږ ته سړکونه دا جوړ کړی وی. یا دا فرضاً امریکایانو سره که موږ غرض نه وی کړی، امریکایانو به موږ ته کلینیک او دا جوړ کړی وی. بعضې دوستان دا خبره کوي چې که چېرته طالبانو غرض نه وی کړی او افغانستان کې امن راغلی وی، نو امریکایان به د افغانستان نه په امن کې وتی وی. زه دوی ته ځینې تاریخي مثالونه ورکوم چې دوی د غوږونه خلاص شي چې امریکا کوم ځای ته تللې ده. امریکا په 80 ممالکو کې تر 15 ممالکو کې دا قوا لري، 250 مراکز نظامي لري. امریکا چې کله جاپان یې ووهه او مستعمره یې کړله، د دویم نړیوال جنګ نه پس څو کاله ووتل؟ 15 کاله کېږي. 15 کاله کېږي په جاپان کې د امریکا قوا پرته ده، 80,000 قوا یې ده، تر ننه نه ده وتې. جرمني د دویم نړیوال جنګ نه پس چې امریکا ته دغه شو، تر ننه د امریکا قوا پکې پرته ده، امریکا قوا ترې نه وتله. نو د امریکا قوا په همداسې دی نه وتله او نه وځي او موږ تاسو افغانان د بل څه ده. که زما سوال دا دی که چېرته طالب دا کار نه وی کړی، جنګ نه وی کړی د امریکا مقابل کې، یا مجاهد جهاد نه وی کړی د روس مقابل کې، آیا زموږ کومه لاره وه چې موږ د روس د اشغال نه ځان اخلاص کړی وی؟ آیا موږ سره کومه لاره وه چې موږ د امریکا د اشغال نه ځان؟ موږ که دوی باندې انتقاد کوو چې دوی ظلم وکړه، دوی خرابۍ وکړه، دوی وطن خراب کړه، دوی پرېنښودل چې وطن، کله چې موږ وایو چې دوی وطن خراب کړه، مطلب یې دا دی چې موږ دې ته خوشحاله وو چې امریکا موږ اشغال کړي وو، راشه ما ته سړک جوړ کړه، شبخانه جوړه کړه، زما باندې زما دین و ناموس هر څه رانه واخله، هر شی چې کوې خو ما ته سړک جوړ کړه. نو دا معنا لري. که چېرته فرداً طالب نه وای، آیا کوم بل داسې حرکت به منځته نه وای راغلی چې د امریکا مقابل کې ودرېدلی وای؟ او کله چې یو حرکت منځته راځي چې د یو لوی قدرت سره جنګېږي، هغې کې تخریب او خرابۍ ضرور وجود لري، ځکه د جنګ صحنه ده. د جنګ په صحنه کې ته دا نه شي ویلی چې ما ته باغونه هم جوړ کړه، سړکونه او کلینیکونه هم جوړ کړه، هغې کې خرابۍ ضرور راځي. نو خبره دا ده چې زما سوال د دوستانو نه دا دی چې کله موږ دا خبر کوو چې مجاهدو افغانستان خراب کړ، یعنی موږ باید روسانو ته اجازه ورکړی. آیا که مجاهد نه وی پیدا شوی، د روس اشغال تاسو قبولو چې روس باید افغانستان اشغال ساتلی وی، یا که روس اشغال تاسو نه منه؟ هر لاره د حل د تاسو سره څه وه چې د افغانستان غیر د مجاهد نه چا باید د روس د کام نه ایستی وی؟ که د امریکا په مقابل کې طالب نه وی جنګېدلی او انتحاري نه وی کړی، بله وسله ورسره نه وه، آیا ستاسو په نظر کومه لاره د حل وه چې امریکا افغانستان نه وتی وی، افغانستان خپله ازادي ترلاسه کړی وی؟ د ده جواب څه شی دی؟ تاسو دې ته څه استدلال کوئ؟ طالب ضرورت غلط کار وکړه مې منه، مګر ته راته دا ووایه چې تا سره کومه لاره وه، تا سره په خپل خاوره ازاد کړ. موږ او تاسو خو ټول د خاورې نه وتي وو، راغلو اروپا کې خپل دغلته کېناستلو. دا جنګ هلته چا کوو؟ دا قرباني چا ورکوله؟ دا ازادي چا اخیستله؟ دغه اوس دغه د پښتون د شملې خبره کوو، دغه د پښتون شمله درست د طالب کې به 100 نواقص دي، 100 مشکلات دي. تاسو هم په انتقاد لرئ، زه هم په انتقاد لرم. زه ورته وایم چې ملایزم نه چلېږي، یو مطلق الاعلان ملا نشي کولی چې دولت مخکې ویسي. بار بار مې خپل په خبرو کې ویلي چې سیاست بیل شی دی، جنګ بیل شی دی. جنګ دې وکړه، وطن دې د امریکې د کام
نویسه خدای دې اجر درکړي مګم سیاست بیل یو فن دی یو هنر دی یو قدرت دی دپاره نو دا انتقاد زم لرم مګم ما ته بنیادي سوال همیشه دا دی چې کله خبره د دې کېږي چې طالب غلط دی خیرمانه دا ده ته امریکا ته خوشحاله وي چې ته اشغال وي